سلام علیکم مفتي صاحب محترمه ښې جوړې صحت دې ښه ده. یو نفر دی وایي چې هر کله یو سړی مشرک مسلمان کوي کافر که نه نو دی باید د هغه په دین کې پوره معلومات ولري. دا نفر یو مشرک مسلمانوي نو دا خبره څنګه ده؟ دا څنګه عقیده ده؟ اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. لتانا لگئی شملتا میکڑی زار لوقت دیم در رحمت الحمد لأهله والصلاة على أهلها مع بعد. ورور دا پوښتنه کړې ده چې یو کس چې مسلمانوي نو وایي چې علما وایي چې دغه په دین کې باید پوره معلومات ولري او بیا هغه مسلمان کې او که معلومات ونه لري هغه نشي مسلمانولی. شرعي حکم څه دی؟ د ورور په جواب کې باید ووایم چې که چیرې هغه کافر د مسلمانېدو لپاره دلایل غواړي او همدارنګه د خپل دغه باطل دین باندې دلایل پیش کوي چې زموږ دین حق دی او د تاسې باطل دی او د بحث او د مباحثې میدان شي نو هلته خو په یقین باندې دا ضرور ده چې د تاسې به د اسلام په حقانیت دلایل زده وي او د کفر په بطلان باندې به هم دلایل زده وي او همدارنګه د دوی هغه دلایل چې د خپل عقیدې د حقانیت لپاره پیش کوي او د خپل عقیدې د دې لپاره چې زموږ عقیده صحیح عقیده د دې لپاره پیش کوي باید هغه ټول دلایل مو زده وي او د هغې لپاره مو جوابات هم زده وي تر څو چې د بحث په میدان کې تاسې هغې جانب مقابل ته قناعت ورکړئ. او که چیرې داسې وي چې د بحث د مباحثې میدان نه وي نو یو کافر ته ووایه چې اسلام قبول که او د اسلام ښېګڼې ورته بیان کې نو هغه کلمه ووایي قبول یې که. په دې کې بیا دا ضرور نه دی چې د کفر دلایل به دې هم زده وي او د هغې د صحت چې دوی وایي د موږ عقیده صحیح ده دلایل به دې هم زده وي جوابات به دې هم زده وي نو هغې دپاره بیا دا ضرور نه ده. یعنې چې یو څوک مسلمانوي که چیرې دې په بحث مناظره باندې مسلمانوله بیا دا شرط دی دا ضرور دی چې خپل دلایل د هغې دلایل او د هغې دلایلو ته به جوابات ټول زده وي. او که دغسې ته یو څوک چاته اسلام دعوت ورکوي د خپل علم مطابق دلایل ورته وایي د اسلام ښېګڼې ورته بیانوي تر څو مسلمان شي د دې دپاره بیا دا شرط نه دی چې د هغې ټول دلایل به دې زده وي. بس کوشش وکړه چې څومره دې څه زده دي چې سړی مسلمان کې او کلمه ووایي او قناعت ورته ورکړي بس دا کولی شي. دا شرط نه دی که د تا د هغې دلایل نه وزده نو ته یو څوک نشي مسلمانولی. نه ولې که چیرې هغې قبلوي بدون د دلایلو یې قبلوي ته فقط ښېګڼې د اسلام ورته بیان که چې مسلمان شي بیا دا زبردسته ښه خبره ده په دې کې څه مشکل نشته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حاصل بکڑی حالا دا عمر سکون لتانا لگئی شملتا میکڑی زار لوقت دیم دا رحمت